نانوتوی رحمت الله علیه بسما خلقو بطور کې مسخري به کولی خان چې کله باغه واز او نصیحت بیان ته وکینا سګنم خلک برابر خنداګانې ورپسې کولی خنداګانې هغه منصوبه د خلقو ناکام شولا هغه خلک کامیاب نشول دا یو ځای کتلو هغه خلک ورپسې خندا کوله کنه نانوتوی رحمت الله علیه نا خلق ورپسې ډېر منصوبې دغه جوړې کې خو به ناکامه بشل یو منصوبې جات دا جوړه کړله د دغه کلیوالو د دې علاقې دا مشوره وکړله وایي چې کله نانوتوي رحمت الله علیه دا یو لوی عالم دیوبند یو لوی عالم ښه وایي چې کله نانوتوي رحمت الله علیه چې کله راشي که نه یو کس ته یې مشوره ورکړله چې ته به کفن به واچې کفن ځان به چاپېره کړي او کار کې به موږ به کښېنو جنازې په کار کې به موږ سملو موږ به ورته حضرت جي راشه او د ده جنازه وکړه خو چې کله دوه تکبیره وشي که نه وایي دې وخت کې به ته به راپاسي وایي دا خلک به راپابسي نانوتوي رحمت الله علیه پسې به وخاندي واو دا دومره یو غټ عالم د ژوندي سړي جنازه کوي دغه مشورې وکړله هغه سړی چې کوم یې په کفن کې بند کړلو د جنازې په کف کې کېښودلو ډېر داخله ته راغلل نانوتوي رحمت الله علیه ته وایي حضرت جي یو سړی وفات شوی راسه تاسو د هغې جنازه وکړئ سړی وفات شوی دی د هغې جنازه وکړئ نانوتوي رحمت الله علیه ډېر ورته یار زه جنازه نه کومه نه کومه دی ډېر د غوسې نه ډېر تک سور شوی او ښه دا غوسه وکنه ده وایي نه کوم هغه خلکو پې زور راوستل اخر هم دا چې جنازې ته مخکې شولو نو چې کله جنازې ته مخکې شولو که نه دویم تکبیر وشولو و شاته نه چې کوم د کسان ټوخي اوازونه کوي که نه چې دا مړی راپاسي که نه سړی راپاسي که نه ډېر ټوخي اوازونه وکړه خو هغه راپانسېدلو نو چې کله د جنازې نه فارغه شوله جنازه وشوله خلک حیران شو چې یاره دا سړی څنګه راپانسېدلو دا سړی څنګه راپانسېدلو نو خلک چې راغله مخې چې پلاک وکړه نه هغه سړی په هغه ځای باندې مړ شوی و ښه ساه یې ورکړې وه دی خلک حیران شو چې دا وګوره دا لا څنګه انجام نانوتوي رحمت الله علیه ورته وایي بس پرېږدئ دا عمل دی بس پرېږدئ جنازې وشول دا عمل دی وایي ښه انجام یې څه و خندا یې ورپسې کوله ښه چا پسې د جومات امام پسې او عالم پسې خندا یې کوله د هغه بېعزتي کوله چې ته به دویم تکبیر کې به راپابسي او خلک وخاندي چې لا لوی عالم دی او دا چې کوم هغه د ژوندي سړي جنازه وکړله خلک به ده پسې وخاندي د هغه انجام دا شو چې الله ته سا واخېستله مړ شو په هغه ځای باندې لاړ حق ورسول